د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ. یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ژ او ژبه رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره ژبه رنګول زده کوو. ښه عزیزانو، دا نیم مخ دی چې مطلب پکې د ژبې نه دی. د ورکوټي هلک موږ د خوله خلاصه کړې ده او خپله ژبه یې دغسې راایستلې ده که نه. ګوره څو نښې مې ښودل شوي دي په ژبې باندې، په شونډې باندې او په مخ باندې او دا د بریتو په زی باندې که نه. ښه، د کوم ځای نه یې پیل کړو؟ د ژبې نه به یې پیل کړو. ژبې ته کوم رنګ ورکړو؟ سور نه، جګري رنګه به راواخلو. صحیح ده؟ او دغسې ګورئ د ماشوم خپله ژبه راایستلې ده او وایي چې ژبه مې رنګه کوي که نه. دغسې ښه، د مخ رنګ یا د پوستکي رنګ باندې خو پوهېږو، خو اوس لږ شان د زیړ رنګ راخلو. دغسې زنه ډېر ښه شو. همدغسې په کرا کرا پازو دا ښی مخ ورته رنګوو که نه. ماشوم دی تک سپین نازولی. اوس نو دا چپ مخ دغسې آفرین. ښه، دغه پاس شونډه که نه، دې ته به لږ شانتې د زیړ نه لږ اخوا ته لږ خړ رنګ ورکړو، ځکه دا د بریتونو ځای دی که نه، دا خو هلک دی. او اوس به یې شونډې ډېرې به یې سرې نه کړو، خو د غوښې په شان رنګ به ورکړو. دغسې پاته چې شه شو، زه یمه چې د مخ او زنې لاندې لږ شانتې سوریا ورکړو چې لکه مخ غوندې ښکاره شي که نه. دغسې وشو. ګورئ، ژبه، شونډې، غاښونه او مخ. ژبه رنګول دې زده کړل. اوس د ژ توری رنګوو. دا ټکي ټکي ژ توری لیکل شوی. دا ټکي ټکي ژ توری لیکل شوی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ژ توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ژ توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د ژ توري ته ژ هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.